ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې تاسو پر تر روغ جوړ او خوشحاله وئ. زه یم سید الله حسن ستاسو لپاره د نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو چې د خپل د فیسبوک آیډی ایمیل او پاسورډ نوم او پاسورډ څنګه بدلولی شو. د نمبر د بدلولو او د نمبر ایمیل ورزیاتولو لپاره ما ویډیو جوړ کړې. دغه به هم لینک به تاسو ته بیا درکړم فیسبوک او هم یوټیوب کې. یوټیوب کې ډسکرپشن لیدلی شئ او فیسبوک کې د ویډیو سره لیکنه کې لیدلی شئ. خو ملګرو راځئ چې ویډیو پیل کړو. مخکې راځئ چې ویډیو پیل کړو تاسو څخه یادونه کوم چې زما د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. سبسکرایب کولو لپاره د ویډیو لاندې په سرو لیکلو باندې کلیک وکړئ. ملګرو راځئ چې ویډیو پیل کړو. ملګرو تاسو به راشئ خپل فیسبوک به خلاص کړئ. کله چې فیسبوک خلاص کړئ د فیسبوک سیټینګ ته به راشئ. چې کله سیټینګ ته راغلی لږ انتظار وکړئ تر څو بله صفحه را خلاصه شي. دلته به د سر کې چې کوم ښکاري پرسنل انفارمیشن په دې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې ځای ته راغلی د سر کې اپشن چې کوم دی فیسبوک دا نیم چې کوم لیکل شوی دا به ووایئ. لږ به انتظار وکړئ تر څو بله صفحه را خلاصه شي. تاسو ته دلته لیکل شوي دي د ځای کې به تاسو ته لیکل شوي چې چینج یور نیم. هغه به نوم ووهئ بیا به په سر کې یو نوم وکړئ ښکته منځنی به پرېږدئ او لاندې کې یو بل نوم ورکړئ. خو ما نوم اوس بدل کړی دی. تاسو کتلی شئ چې ما نوم بدل کړی 15 ورځې لاندې پوره شوي. په دې اړه ما تاسو ته ویډیو جوړ کړی دی چې د 15 ورځو څخه مخکې هم خپل نوم بدلولی شئ. هغې په اړه به ویډیو ما جوړ کړی دی. هغه تاسو زما په یوټیوب چینل کې هم لیدلی شئ او همدارنګه په فیسبوک کې هم کتلی شئ. فیسبوک آیډي کې ولټوئ هلته شته. نو تاسو چې کله د نوم ورکړه وروسته به په نیکسټ باندې کلیک وکړئ او پاسورډ به ورکړئ. ملګرو که غواړئ پاسورډ بدلول غواړئ دلته به راشئ سیکیورټي اینډ لوګین باندې به کلیک وکړئ. لږ ښکته به راشئ دلته لیکل شوي دي چینج پاسورډ دا به ووهئ. کله مو چې دا ووهم تاسو ته به دا صفحه راخلاصه شي. دلته به تاسو کرنټ پاسورډ کې به خپل هغه پاسورډ ورکړئ چې اوس مهال تاسو په خپل آیډي کې راخلاص کړی. خپل آیډي مو پکې خلاصه ده. دې ځای کې به نوی پاسورډ ولیکئ او همدغه نوی پاسورډ په دغه ځای کې بیا هم ورکړئ دوباره او سیو چینج باندې به کلیک وکړئ او ستاسو پاسورډ به ډایرکټ بدل شي. ښه نو ملګرو دا وه زموږ ویډیو. په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي زموږ ویډیو ضرور درسره لایک کړئ او یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه. ښه وخت ولرئ.